دغه چې رنګ واچاو کما او پښه کوئی تاک مارغه ما الو إلك تعتمد خبرك ولا منا الوالا ما غزين نروح شغلة ما وجيب من كان الفيد ذلك نلقي تشلع توخا يا ها نسوق ولا كتما توخا يا كنا يوتيوب لخاكيكوما يا ولا يوتيوب هذا هذوالو بشرمون وشرمو تشافين ذا شاد وزرزي يا هذا خاكي ما كيكوما هغه خو ته غلو غار ما خان دې سلو خاکي رواني او پکې دونه فني دغه باندې مشر مورود خلکو عزتونه پکې لاړل خاکي ما کې دل نه کوم یم دا غل سړی نه دی ما دا سمینی خبره وره څنګه دې پټه کړی دا موبایل دې دا پټ کړی دی ها دا چا مې پټ کړی دی زما د کور نه ها تاسو کله چرګ شته او کولنګې کديشي دي دوه دیسی رو دوه قولنګې دي او اوس پکې څه کم دي اوس پکې دیسی چرګه کمه ده ها نو لکه مطلب زما اساس کو درونه او قولنګې پیدا مو به دیسی رو جته یم قولنګې چې کم دي کوډګې کې وي او دا دیسی بار ګرځي دي او څه چارته یم زه خو نو مګنه زه خو بار وته ما چرانه ما د کلی خلکو وي گواهان سره شته او کنه گواهان شته ها بدو گواهان راولا او دا وګوره مرور داسې چلی کنه دې زوی دي ډېر غلط کار کړی دی کور ته راوړېدلې دي یوې چرګه راوړې ده او ټچ موبایل چارج ته پروت هغه هم راوړې نه نو تا په دې خپلو ګونګاو لیدلي زما دا زوی یاره ما خو نه دي لیدلي خو د کلي خلکو راته وویل چې د کلي خلک ته ووایي که نه تاسې یې منئ یا په هغه اخته چې د خو تعلیم کړی صرف کار روزګار نشته غلاګانې دې نه کوي یاره ما د خپلو ګاونډیانو ویلي دي هغوی به دروغ وایي دا څه ګوره ته غلا کړې لا دا تو د دې شکل صورت ته وګوره د په کور کې بس صحیح چې دا ورورم دا غوړ کور خو یاد کی کنه خاونه چې خو سړی راغلی خو کاټنې چولې وي موټر کې راغلی ما په مچ غلا کړې نو تا کړه سلی خو په هم دا چرګو پسې راغلی رومبي شروع یې چې کم دي د غلا زما رومبي لا غزار په هغه کړی الزام یې مولا کو نه غزار دې ودی کو ما په کور راغلی غزار دې کړی کړه ما څه لو شوی دي ته زه بوته كما وده وكيده خواږه خانانو کور ادا کیمرې لګېدلې د فارکانې چې هوتيږي که په هغه کې زرا غلې خوټک ته ول بسر ګنو او که په کینو مړه کوي می ذاته باندې ما تاسو کې یا مغل ډېری طریقې ورځي د کیمرونو به ځان کړی نه غلې مکهګه کیمرې لګېدلې په کیمرې کې به وګورې کو زما دا زوی پکې و لسته کې به او پکې نو نو په ما نو خبره ډیره کړه نو بس ګوره خبره ته زما وخت کې کو د کیمرې نه دی پناه چرته تلی دا کیمرې څنګه پناه سي زه زما هم کیمرې ده ولې پناه کېږم ولې پسې ډول دا هغه کوړه کې ورخای غون کور خاري څه 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 هغه په راوړي دي زبازه زو بش غمك وزا يا مرور راپورټ در باندې کوم نو راپورټ ولې کې وکا هماره د چرګي وکا تا نه تاسو کې ثبوت غواړي غمونه کبه راپورټ ځه نو کوي دا کړی ځه دا چل دی نو لیکته لا په ما غواړم ستاره الزامونه لګي نو زه خبر درک کنه چې به زما راکلي فرېدو کلمه پیدا کلمه پیدا خوش مگر ځه چې تا کار روزګار وکړه عمده قصې قطارې وي څوک وایي زما لور ته ولاړې کوڅه کې څوک وایي غلا کړې ده څوک وایي موټر سایکل یې پټ کړی دا کار وکړه هلې کار روزګار وکړه که ستا په مینه کې د غلا حرکتونه موجود دي خو زه ستا زوی مزه هم قال شم نو بچې ما خو غلاګانې نه دي کړې که نه ما خو څه وخت تېر کړی یم اصل چې اوس وشرمېږم نه نه شرمېږي څوک شرمېدلي نه اړو شرمېږي نه او ستا په شرم اړو کار نشته دی ځه کور دې ځه ولې غلط باقي ما باغي مې ګورې مغزه خرابېږي زه وځه بس لازم بس ما یو پیاله چای ولې پخ کړې وه تیاره ده صرف ګرم دی که او صحیح څوک خدای پاکه دې وي سره څوک څوک شته نه سلا چې سلا ورسره وکړم خو زه ګورو به نو چانده پکې واچوه مله خدای دې تباه برباد که دا جومات دی او جومات غني دی بل څوک به پکې پیسې کېږي خو داسې کار وکړه ما ګوتې مو ورته وشه داسې کار کوو که نه چې دا پیسې به ترې نه والو وایي بل شی مې ولیده ورشه هغه د سونو ځای کې لوټې پرتې دي روانه په منډه نو خدای دې تباه برباد که دا مونږ د دیندوار ښکارو مونږ هم مسلمانانو کور به پرېږده چرو دام کو شابه ورشه روانه شابه
پرېږده بابا دا هم دې کې کېږده مونږ کره د ګلاس ټکټ نشته دا کټ هم ترې نه وړم او که نه راځه چې یو راځه Vibration with Samo Surush Mohet. ولکې راتېش شه که نه خدای دې تباه کړي دا خنجر خو نه ده چې تښتېدلې وراسته بیا چاته نه وایي خپې وباسه لاړې جعفریه ګلواری کار دې پرېښودی لاړې سترګو خل درنه جوړ وایي د یوې خو لکې دي هغې کې پرتوب وباسي مالک یې را خبر کړه ها چلې جو بیا نه ولې راغلې چرګولا نو خو دې نه ولې تباه کړو څنګه وټه الټ مې مټې خېري هغه دارو مې مټې خېري بای یو کوم کړو کنه اټا دا هغه بچي خو وروړي دي ها کا دې که څنګه په ټوګرو دي نو لینه خو ډېر سخت یریږم الله دې پکې خیر واچي غټ نه ولې خو بېلکې پیشتې ته دې خوا لګرو ده مخ راواله وه السلام علیکم واه دا خو جاپویل وه ته دې خوا رو ده چرګو یې راغلي نارې ما نه دې غوړه دانه ورکړې ده د ټوکې مرض مې لګېدی دا لاړې ډاکټر ته خایه کړه اوس ته وایه دانې ورکړو راده څه کې ته با ډوډه دا قولنګې پکې شته هغه راده اوس په بانک مو یوه دې باندې څو چرګان ساتي اووه چرګو ده انډه خو یې نه اټولې څه چرګې اچولې ده که نه ما ورته سیرته کړه نو تا راټولې ولې ما ټولې ما اجازه راکړم خلک مطلب چې دا پیشوګانې ونه کړو رول مې ته ویلو نه ما خپله کې لکه مطلب ریسپانسیبلیټي راکېسته خشتا کې دا ته وی هلکه ته خو ډېر بېخیره سړی خو زه خو ستا پرې ماشا کې ډېر غټ عزت کوم یعنې سړي لویه او ته د چرګانو غلا لارې او بلې ورځ هم پکې درې کمې شوي دي دا خو د سیر باندې تېرېدم دا قطار مې واورېده نو ما ویل چې د چرګې د څه مسله ده مطلب لکه علاج غواړي دې راته وشو او جو په زبان زه پوهېږم دغه نارې و ها نارې ډب نه دي نو خبره ورکړه ګوره غزار ونه کړي ګوره زه په چرګې له مې څه وروړي خبره ورکړه ګوره غزار مه کوه ګوره گزار به کوم پې لګي که نه لاله که راشه بېلکې پیش مې ګیر کړی دی خبره ورغه مه راغواړه دا ګورې والله د خولې نه سپک یو ګډې وړې نه لاله السلام علیکم او بله ورځ درې قولنګې چرګې پټې شوي دي پټې شوي دي دې پکې دنګ نه رای ناستو ها دا ته دا ته مو تا خو دې زری ته زم چې ماره چرګان څنګه کمیږي انډي روکی شي چرګان به ورسته ورته کمیږي دې په مولي سره جمعې نه بعد څه مسله کوله هغه وی چې کم غل سړی ګیر کې کنه ویډیو په پټواخ باندې وټړای او نه خبر کوي وې نه نه خو مسله کې دا وي چې څوک څه غلطي وکړي کنه وي هغه انسان هغه دی په بدن نه چې هغه بل انسان مات هغه خو چا ماشین وي په خبره پیږي نه تا خو د خدای را زنګیر سقادار روکی کا نو تا خو د غاخونه پته لګي چې دونه بوتاوره خړلې چې ټول زنګینی ولري دا څه کار دی نه زه لوړ نه واپس هم کنه تاسو ټول لور نه ما راوړل پری بدل تیر موږ ورونو کار پرې کړی لو باندې کوي نه دا څه کار چې پلار نه نه پلار به اسوان کې اسوان به پیوې هغه بډوم بیل پاک کې پیښوي چې بیا ګړې له پراک وای نو تر پلار یې کوم دی او ته ملته پټی کې نه ځان ورو بیا اخري ځلو کو بیا چې راغلی مونږ به راشي نه غپ پټاله دا بنګ پیشه
مخکې شه دا بیا ارغل دا وایي ښه وخت به سوچ کړو مخکې شه رخصه خبره وره دا خبره ګورې معاشرې ته ونه باسې الله کار بیا نه کې ولس کې بس خو ښځه رانه کې ګورې غر نو تعالی مخکې کوم ډر کوله نه را کولې خو دا چرګو خل دانو کوي باندې پوری شنو الله غر کوي صرف چاته ورغه خیر عزتدار ځه چاته بولو په سپیکر کې نه وایو درځه خدای پاکه شابه خدای دې زدي اخوري زه خو ستا وختي رنګ په تمه باندې ما چې تور سينو ته ما ویل چې بیا ما رنګ راکړه ما پړ کې شکی ځوانه جنې یوازې ګاډي کې کېناستې ورسېدې هغه بیا په ډیوټي باندې زه سیده نه مړې خورې زه نشم درتلی اسلام آباد ته ما ته ګوره اسلام آباد ته وګوره دلته کلي کې غم ښادی دي د ګل پړي ترور نسیو سمړو د قیرا روانم تی پلاره ما باب زه سیده زه به تا سره بیا چې کور ته ورسم بیا به رنګ درکم دا خلک راته ګوري چا چې موبایل غوږ ته ویلي سپک ښکاري په لار کې سیده تا سره بیا ګپ لګو دا څه ګوره نو موټر سایکل یې لار کې ودرولې خدای خبر چې په کوم اړخ کې تللی دا زموږ بخمي السلام علیکم وعلیکم السلام یاره زه خو پټي ته روان یم که نه هغه هلک چې نو هغه مې نه ورځي او د پټي حالت ډېر خراب نه نو د هلک نه بس تا جوړېږي څه نو کار ته مې کېنو تعلیم یې ډېر کړی دی خو کار روزګار نه کوي اوس سهار اوتې دي هېڅ په پته نه پوهېږم چې څه شو دغه شان تم په زلمیتوب باندې وي چې به لاړې یا به د منګیره باب پروګرام لیدلی وي په بابا صاحب کې به ناست وي یا به چې تا دمو پسې ګرځېدي دغه ستا ژوند دمو مړې بخمینې داسې کار دی که نه ته ما سره د مینې خبرې کوه ته ما ته ستغېس پورې خبرې مه کوه نه ستا کې اوس د مینې پاتې څه دي وای نه چې ما کې نه دي پاتې تا کې پاتې دي نو بس زمانه هم کریله جوړه نو شوې بس ټیک شو که نه غوږ کېده داسې کار دی که نه ما وی سوچ دې پې وکړو څه ځه ودې کتل ستا مینه ما سره نشته خو ستا مینه ما سره یې وه خدای شته اوس پاتې وي چې او نو زمانه خو خبره یې راشي زه خو چې ما ماسپښین ډوډۍ خوړلې ده زما د سر نه خو سقا خټکې جوړ شوي مازغه پکې نشته داسې کار دی که نه ډاکټر یې لاړه که نه ډاکټره خو تللې ده اوس یې را سره خبرې وکړې په ډیوټۍ ده نه نو مې چې واده ګوره ډاکټر واده چې کوم دی زما زوی سره وکړو که نه اورې او ته به ما سره وکړې نمبر د کوم سایډه راخېږي یاره نه خو ساس یې راخېږي که نه د دې سایډ نه راخېږي اپرودي په کوم سایډ په دې سایډ باندې کړي ما ته داسې ښکاري چې نن د دې سایډه راختلې په دې سایډ به پروزي نه په مطلب دې په ایمان کو پوه شوم په مطلب خبره خو ښکاره خبره ده که شالو شړی چې ته یو ځای شوي دي چې الله باقي وکړي که نه نو هر وخت به یو ځای کېږي نو ما خو پې لا سوچ نه دی کړی نو نه زه ښه دې آبه تللی ورکو ډاکټر به پرېږدو او زوی هم پرېږدم بلې ښه داسې کار بخمینې که نه ګوره زما خوښ یو ځل سره واده کړو نو صحیح ده ستا خو دوره پخوا نه خوښوم خو بیا دې په سترګو تورې نورې شي نو بله دې وکړه مالې به داسې کار دی که نه ټولې دې راتي که نه نو بس ما ته نمبر را میلاو که خبرې خو په موبایل باندې وکړو چې شرمېږي زه به ستا موبایل نمبر په موبایل کې ساتم ولې دې کیسې دي دې کې څه دي دا که خلکو را سره ولوي به چې دا ستا سره چې نمبر مری څوک ته پوسته نمبر کوي سړی وایي دا مې خپل دی او دا پخواني خلک وو چې د بچو نه به یې دا نمبر و دغه تپوس یا داسې کار دی که نور ډېر ګرم دی که نه اورې کو سوچ دي چې نمبر درکړمه رنګ را پسې وکړي نه نو بس په مخه لیکه ځه ته نمبر راکړه ښه وایه 0316 0316 00 00 88 88 040 040 سوچ پې وکړه ډاکټرې سره فیصله وکړه خو خوښه یې وه رنګ را پسې وکړه اورې او مې خو دا نه د مینې خبرې خو به کوم په موبایل باندې الله دې نه کړي چې واده را سره نه کوم نو د مینې خبرې به په زر کاله کې نه صحیح ده که سلام یې پرې راله نمبر دې راکړه زه به رنګ درکړم وګوره هغه د میډار هم راته ګوري ستا د لاسه به زه یو ورځې مرمه زه په مخه یې ښه په مخه یې ښه وایي د رنګ به د انتظار کومه زړګیه وای یاره بخمینې ډېره مذهبه وکړي که نه چې زما او ستا دا مینه واپس تازه شي خو زمړه الله دې خیر کړي نمبر خو مې ورکړو ویم چې رنګ یې وکړه که نه نو بس ښه وته کوو دلته اوس وګوره ته پوهېږې دا بوزغلي ما کرلې دي او پکې صابونه کوي یو زه د ویې خوښ شم صبر وکړه داسې کې وروره خیر شه نو ګنخر سا کې په باټینګونو یې خپې کېښودې نو دا ته ښه کې
پټې مې د لپاکو چې ګوډ ولې کې نو خامخا به د سړی پیسې لیو ما د داسې پاکه تو ګوسونه خشته ساګ مې پکوګیو او بالکل یو شی مې د نه خراب کړی نه زه ته یو تاسو کوم یو دا پټې ته پاکه کو دې زما زوران ګورم چې تاسو چې دا قسته ماته چې پټې پاکو خو یې ساګ مې کو نو ساخ په بازار کې په لسو بګېډې کنه پټې د ټول خراب شو په دې راغتلې 15 میاشتې کې پکې چا سره له ګوډ کړی نه دی یعنی کو تی پیسې کې زما پټې کو ګوډ پکې کوم کو نه او ګوډ پکې کې او کنه کې هما د پټې پاک خدا سے کارو کې چې بیا ولې لګي وبم ولکا او لګه خور او ډیرانو ته وایو چې د بوزغلې لګ نورم خشته شي نه داسې کار ها خپکه ګمو ها. زما یو ویشتا ها. او کله نیواسه کله یو ځای کله بل ځای چې هغه دا پټي ساتل کنه زما ضرورت نو ستاسو په سوګر زیدل نه ستا غزوی ز ډېر خپې جنم هغه داړو یو د دنیا قمقه له غټه دښمنی بدله ګوري هغه نه هر کله شي ډیر داسې کار کنه ها. ما نه بس خبرې مکوه او ساګو کا او له خیال کوا سا خدای د ګان کوم یا کسان وی او دا مې کني صورت او ست نو کړی نه په لور روان کړم پروګرام لا نه تاسو کړه خو سنت نو ټوک نشته ټوک ته ټونټاو نه زه وکم کوټواله کړه هوس ګیلره وکړه خیر شروع تاخذ گریوان داسې ویلي ولا خیر خودي دا گریوان څه څه نه کوي زه دې له سره چې بس کوم وبکی ته ورګه دغه خودرګه یا چې خیر خودي خبره دا ته کنه چې زمونږ بل درې چرګې پټې وي او لا ګیدل نو ډېر ګیدل نه کم دی نو ولګا ما ولې اوس مې رنگي خاطو ډېر ډېر کرور په مخ کې مې دا راته خان محمد مونږ سره بوسه یا جی تاسو وای په غلا کې مګر کړی چې سوای منظور ده نیم ګر کړی زه چې کاوه راځم کنه ما سره اگستا او دې کوم الزام ولګو همون کرا راغی دا زماره روز ویری یا میرا ماما دا واسطه د شو پورې یا جی دا واسکر خو به کم از کم یو شپږ زره په خو دي دا خو باسه ټول بازار سره والي دي او خیر سبق ولا ورکم دا تو باسه یا جی خیری پیسې او باسه زه بس لاله واسو چرګه تا زمونږ د چرګو بیزتی کړي راغه ټول سره او د ټول سره بیزتی جو کې کنه نو موږ بس تعالی پلا بیزتی کوو نه هغه څه نه هغه څه په خاون وکړې نه اټي مټی ستړي ریابل په بالې پټه وړي ځان چې وایي. اے بس دا پیسې به درکم جی خو واسکر دا زمون بیزتی کړه او زه به استاد بیزتی اوکې ولکه دا لرکته چشمیم لرکه چشمیم لرکه چې په دې فریدي کنه په دې فریدي نو دا بس کو باسه او باسه دام راکا شابه سپله تو باسه شابه او باسه کمیش پرتو تلا اما ستاغي نه دا نه لرکوما غاړه نه زه خدای والي ما داسې بدنه کاری پجامو کې چې دې دا در کوم لا بس شرمي نه مې لرګه وتا یاد شو ټرنده ته جوړ شو زبردست داخله ما جاله ما او چې ګوره چې دا دته تا داسې نصیحت کو کنه دې ذلیل بچی د لاسه دا رې ذلیل شوی دا وروړه بدا کو پښتانه کنه یو شی مې بل پټ کړی دی هغه بدلم چې والي شو اگې